انبیاء علیهم السلام دوی له بدې خاتمې نه ډار نه لري. یعنې موږ تاسو خو خاتمه نه ده معلومه ته نه، انبیاء علیهم نو ډارېږو په خاتمې باندې. انبیاء علیهم السلام په خاتمې خپلې نه ډارېږي. هغوی ته اطمینان شته چې الله انبیاء رالیږلي نو هغوی به موحدین له دنیا نه ځي، نو هغوی باندې ډار د خاتمې نشته ده. او انبیاء علیهم السلام چې دي له بدې هغه نه ډارېږي، چې ورته وایي له بدې خاتمې نه ډارېږي، ځکه هغوی ته اطمینان حاصل سوی. نو چې حاصل سوی ده بیا انبیاء علیهم السلامو د اعمال یا بعضې حالتونو کې انبیاء ولې ډارېدل که نه؟ هغوی ته خو دا اطمینان ورکړل سوی چې تاسې سوء خاتمه به نه وي. بیا انبیاء علیهم السلامو نه ولې داسې بعضې شیان صادر سوي چې هغه په دې دلیل ده چې دوی ډارېږي چې د موږ خاتمه خرابه نه شي. علامه شهاب الدین خفاجي رحمه الله دلته بحث کړی ده. دی وایي طالبانو ورونو وایي په همدغه ځای کې دی چې کومه خبر کوي وایي ما دې دپاره جوابونه مخته کړي او دا د اصول فقه مسله ده. روح المانی دا ځای ډېر اوږد کړی ده. روح المانی وایي طالبانو ورونو چې مطلب یې دا د طالبانو چې انبیاء علیهم السلام ته صحیح د الله عز وجل اطمینان ورکړی چې تاسې خاتمه به په ایمان باندې وي، خو دی وایي صحیح خبر دا ده د اطمینان سره خوف طالبانو یو ځای کېږي. ظاهر د قرآن او د حدیث چې وګورې، یعنې طالبانو مطلب داسې سو د روح المانی علامه شهاب الدین الوسی داسې وایي که انبیاو ته الله عز وجل اطمینان ورکړی چې خاتمه به یې نه خرابېږي، نو له دې سره خوف هم یو ځای کېدلی چې له دې تبشیر سره طالبانو خوف یو ځای کېدلی چې دا ته محاله نه ده. طالبانو ورونو یوه نوع یې په شهاب الدین خفاجي باندې، شهاب الدین الوسی په شهاب الدین خفاجي باندې رد کړی. ډېر ښه احترام هم دی ورته لري، ځکه هغه هم ډېر خطرناکه ملا تېر سوی، ډېر ښه ملا ده طالبانو ورونو. او د موږ د ښه ملایانو ټول زور طالبانو په لفظي تحقیقاتو ډېر وتلی. د عنایت القاضي ټول تمرکز طالبانو په لفظي تحقیقاتو ده، ځکه په بیضاوي باندې شرحه ده. که دا استعداد علمي په یو بله موضوع باندې مصرف شوی وي څومره ګټه به یې کړې وه. نو الله دې وکړي چې ما په خبر تاسې پوه شوي یې. انبیاء علیهم السلام چې دي هغوی خاتمه هم په ایمان ده، خو بیا هم الله دا تفسیر و زیری ورکړی، خو له دې سره څوک یو ځای کېدی شي. خو طالبانو ورونو لسو صحابو ته الله د جنت زیری ورکړی و، 10 مبشره: ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، سعید بن زید فی الجنه، عبدالرحمن بن عوف فی الجنه. طالبانو ورونو دغه صحابو ته چې الله د جنت زیری ورکړی، نو دوی بیا هم ډارېدل. طالبانو ورونو ولې؟ نو له ډار له تبشیر سره خوف یو ځای کېدلی شي. دا طالبانو د علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله جواب ده همدغه. هغوی ته خو د جنت زیری ورکړل سوی، بیا ولې د خاتمې نه ډارېږي؟ نو له تبشیر سره خوف یو ځای کېدلی شي طالبانو، دا څه محاله نه ده. علامه ابن الحجر الهیتمي شافعي هغه یو کتاب جوړ کړی طالبانو، د کتاب نوم ده الفتاوا الحدیثیه. په دې کې هم طالبانو همدا مسله هلته ذکر کړې ده د صحابو. طالبانو ورونو علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله دلته خبره کوي، او ما تاسې ته یوه خبر کړې وه طالبانو ورونو چې فکر مو وي. علمي میدان کې غلا ونه کوي طالبانو ورونو، ښه بیا ملایان در باندې پوهېږي. هغه ته دا روح المانی دی طالبانو د سیوطي په دسترخوان هم ډېر ګرځي، خوراک پرې کوي. کله کله طالبانو بیا وایي چې نن زه د سیوطي میلمه یم، او کله کله طالبانو ځان پرې غلی کي چې ما د سیوطي د دسترخوان نه نن ډوډۍ نه ده خوړلې. دا نننی بحث د سیوطي بحث د طالبانو، کشف الریب عن وجه الجیب، دا د سیوطي او تحقیق د پحاوي کې. زه تاسې ته وایم طالبانو ورونو د رسول علیه السلام ګریوان چیرته و؟ د کمیس ګریوان، د کمیس ګریوانونه موږ ګریوان ورته وایي، تاسې څه ورته وایي طالبانو؟ طالبانو د بعضې خلکو ګریوان دلته یې لیدلي مو دي، د بعضو خلکو شا طرف ته چې دا مو لیدلي که نه. او د بعضې خلکو طالبانو ګریوان په سینه باندې دلته یو طرف ته، او د بعضې خلکو ګریوان وچ طالبانو په دې منځ باندې علی الصدر. سنت کم ګریوان د طالبانو، اصلي سنت ګریوان دغه د په منځ باندې. ودرېږه طالب جانه، وینئ که نه؟ دا طالبانو جیب ګریوان ده، کېنه. نو دا طالبانو سنت ګریوان ده، داسې نه چې دا نور ګریوانونه ناروا دي. دا هم تقریبا علی الصدر د طالبانو، دې کې هم څه خبر نشته ده، یعنې علی الصدر ده ګریوان یو اصلي سنت ګریوان، الجیب دا ګریوان ده. او یوه خبر زده کوي طالبانو، تاسې اصول فقه وویلې، او په اصول فقه کې مو طالبانو ډېر څه زده نه کړل. اصول فقه کې طالبانو سنت دوه قسمه تقسیمیږي،
ټول اصول فقه کې اصول شافعي او نور الانوار کې د سنتو په مبحث کې سنت طالبانو یو سنت مؤکده دي یو سنت زوائد دي سنت عادي دي ته وایي سنت عادي د رسول الله لباس ټول له باب د سنت عادي نه ده خلافا لبعض المتشددین من الافاغنه هغوی طالبانو پګړۍ واجب بولي پګړۍ واجب نه د طالبانو لباس د رسول الله اسلام اتباع دا له سنت عادي نه د طالبانو کنه که دغسې شي طالبانو ورونو بیا تاسې فکر وکړئ رسول الله اسلام ټول عمر لنګ اغوستلی دی هېڅ پرتوګ اغوستل د رسول الله نه ثابت نه دي اخیستل ثابت اغوستل نه ټول عمر رسول الله لنګ اغوستلی ده تاسې نو بیا ولې لنګ نه اغوندي پروا نه کوي طالبانو دا سنت عادي ده که یو لنګ خو واغوندئ که نه ورسره نابلده یې دلته به داسې نادر ناست چې حیرانه بس یو سره بلد نه وي سړی که نه نو نو دا یو قانون زده کوي د اصول فقه د احنافو لباس ټول د رسول الله سلام اتباع په لباس د رسول الله کې صلی الله علیه وسلم دا څوک نه سنت زوائد دي طالبانو دا مونږ کمیس ته دا د رسول الله غوندې کمیس نه ده دا ټول چې دلته ناست دي د رسول الله اصلي کمیس داسې دا څو ورځې یو عکس ګرځي یو کوم کندارۍ ده لکه څه امچڼې پوکړي دي غټ کمیس سره داسې بند دا طالبانو د رسول صلی الله علیه وسلم کمیس داسې ده که نه تر اخره بند ده یې درخیزې پکې دي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم کمیس ده او بیا هم اتباع سنت عادي د طالبانو که وسیخه ده که ونسي ګناه نشته پکې نو جیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته یو او دویم دا د طالبانو ورونو دا جیب و ګریوان کې به ازرار و تڼۍ وي که به نه وي مونږ تڼۍ ورته وایي څوک ورته ګروي وایي عربي کې ورته زر وي ازرار جمع ازرار راځي ذره نو طالبانو دا تڼۍ د رسول الله سلام د ګریوان وې که نه وې دوه صحابه ول طالبانو معاویه ابن قره دا پلار زوی کوم وخت چې رسول الله سلام ته راغلی ایمان راوړی رسول الله چې لیدلی و له مطلق نظرار تڼۍ خلاص وي د رسول الله سینه ښکارېدله نو دوی به ټول عمر طالبانو بیا مطلق الازرار ګرځېدل دی زوی معاویه او قره دواړه صحابه ول نو دواړه به مطلق الازرار ګرځېدل ځکه ویلې موږ رسول الله لیدلی د صلی الله علیه وسلم مطلق الازرار او رسول الله سلام یو ورځ حضرت عثمان رضی الله عنه ولیده تڼۍ خلاصې وې نبی علیه السلام وایي دا بندې کړې په طالبانو سنت دا ده چې تڼۍ به لري او ګریوان به بند وي بیا هم طالبانو که خلاص وي شرعا څه مشکل نشته ده خو چې کشر هلک نه وي که نه بېګیرې هلک وي صبیح هغه به طالبانو ګریوان خلاص نه پرېږدي او که ببر مبر سړی پرېږدي څه پروا نه کوي طالبانو اشعار وي عادت د ابن بدد وي وایي که خلاص پرېږدي څه مشکل نشته د طالبانو ورونو نو ګریوان هم سنت ده تڼۍ هم طالبانو سنت دي علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله دلته په همدې باندې خبره کړې ده یا بعض انسانان دا ګریوان جوړوي ښایسته غوندي کې هېڅ باک نشته د طالبانو داسې علما ډېر تشدد کوي په دې باب کې خو طالبانو د بعضې علماو نه هم باید داسې استفاده ونشي چې سطي بیخي لکه ښځه داسې جوړ کړي هېڅ مشکل نه لري طالبانو تڼۍ څه دي تڼۍ دا که د سرو زرو نر ځان ته ولګوي بلکل روا د طالبانو هېڅ مشکل نشته امام محمد رحمه الله په سیر الکبیر کې لیکلي چې دا د جهادونو کتاب د امام محمد د سیرو او د جهادونو احکام په دې کتاب کې ذکر کوي هغې کې امام محمد لیکلي که د سرو زرو تڼۍ سړی ولګوي د ورېښمو تڼۍ جوړې کې هم پروا نه کوي دا بعضې ډېر شوقي تڼۍ جوړوي داسې نشته کم یو داسې شوقي غوندې نو که د چا تڼۍ طالبانو د سرو زرو هم جایز ده د ورېښمو نه یې جوړې کړې هم جایز ده سره زر نر ته جایز نه دي اما دا نموزج د طالبانو نموزج دا معنا لږ استعمالول پروا نه کوي طالبانو جواز لري نو ګریوان او دا هغه ته ورته وي دا نستوڼي کې لږ او په دیرخیزو کې طالبانو یو سړی که هغه استعمال کړي ورېښمو نه ګل جوړ کړي هېڅ پروا نه کوي زه به تاسې طالبانو د ورېښمو په دیرخیز باندې زه لږ پوه کړم طالبانو د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې دا کمیس داسې وښه دا چې تر اخره بند کړي که نه تر کمیس بند سي بیا سړی چې مزل کوي تلای نه سي ځکه دا دلته لګېږي بیا به دوی داسې کول همدغه کمیس ته به یې نورې ټوټې ور واچولې دې چې پورې به کمیس تانګ و دې نه به یې لاندې طالبانو نورې ټوټې دلته طالبانو اوس عصر کې مشهوره دا ده دغه هغه څه یې دلته چې بخۍ کړي دې ته ترخزې وایي دا ترخزې نه دي یو دروغ د طالبانو دا اصل کې دیرخیز دې ته وایي عربي کې دیرخیز دا نه د طالبانو ورونو دیرخیز دې ته ویل کېږي چې دې ته نوره ټوټه ور واچوي دلته ټوټه ور واچوي چې دا لمنه غټه سي کله چې ته روان یې داسې لګېږي نه په دې لمنه کې داسې چې ما کمیس کې بند کړي زه منډه نشم کولی بندېږي پښې مې نو هغه به یې نورې ټوټې ور واچولې هغه نورو ټوټو ته طالبانو دیرخیز وي اوس مثلا د ما دا کمیس دا رنګ ده که نه دې ته یو بل رنګه دیرخیز په بل رنګ ور واچوې او هغه رنګ طالبانو ورونو ګل پکې واچوې د هغه ګل پکې واچوې څه ورته وایي د ورېښمو طالبانو داسې روانې پکې که نه هېڅ پروا نه کوي طالبانو ورونو ځان نه به
وچ شیخان نه جوړویا دین څه وګورئ طالبانو څېړنې تحقیقات وکړئ بیا تاسو ته معلومات کیږي الله دې وکړي چې په خبر پوه شوي نو دغسې مو که لږ لږ ګریوانونه جوړول طالبانو یا د څادر په جنوب د افغانستان کې عادت ته که نه هلمندیانو کې ډېر عادت ته نور جنوب د افغانستان ټولو کې عادت ته دا قدرونه ډېر ښه جوړوي هېڅ پروا نه کوي طالبانو ورونو دا خولۍ غمیدار یې لږ لږ طالبانو دا مشکل نه لري طالبان دومره ډېر بم پکې هغه نه کوئ خو داسې هم نه چې بیخي هله چوکاټه پکې وځئ چوکاټ نه بم نه دلته طالبانو الله کې هغه ته څه ورته وایي حضرت داود علیه السلام او حضرت سلیمان علیه السلام ته کوم علم ورکړي دا طالبانو علم د کیمیاو طالبانو ورونو په دنیا کې دا سړی چې تېر شوی دا د علمي کیمیا سړی دا طالبانو 160 هجري کې مړ ده اوس 1440 کال د طالبانو دومره متقدم سړی تېر شوی جابر ابن حیان ورته وایي نو دا په دنیا کې یو له نادرو سړیو نه تېر شوی په علمي کیمیا کې بیخي نادر بحثونه یې کړي دي تاسو ته به څه معلومات وسي طالبانو زه دومره وخت مخکې یو لابراتوار ته تللی وم نو دوی داسې کوي طالبانو ورونو چې تاسې کې چا مکتب ویلی وي خو تاسو خو لابراتوارونه لیدلي نه دي لابراتوارونه خو بیا پوهنتونونو کې وروسته وي داسې کوي طالبانو ورونو دوه شیانه سره میکس کوي هغه بیا خوټوي بیا داسې یو انبوبه یو شی جوړوي چې هغه دود یې نه د هغه ګرد دي دغه اوبو ګرد هغې نه بل چېرته اوبه جوړېږي هغه نه یو درېیم شی منځته راځي طالبانو ورونو چې دا نن په کیمیاوي جوړښتونو کې ډېر پرمختګ کوي هغه لابراتوار ته چې چا وروتلمه ګرځولم یې ډېر نور مشران هم راسره ول نو ما ورته ویلې چې دغه اختراع اول په دنیا کې چې چا کړی جابر ابن حیان کړی اوس عصر کې طالبانو ورونو د اسلامي امت انسانان چې دي د ټولې دنیا د غربي او د کفري نړۍ دا طالبانو یو ښه علمي بحث ته نو زه به تاسو ته اوس څه ووایم چې تاسو لابراتوار کې هغه شی لیدلی نه وي بیخي ډېر ښه شی ده هغه د ډېرو مختلفو شیانو نه کارونه ترې راخیستل کېږي مثلا دوه شیه اوبو کې واچوي غټ ډرم ورته جوړ کړي هغه پکې اور پسې کې خوټېږي د هغې هغه دود چې راپورته کېږي دود دپاره هغه دود یې نه هغه تپ یې هغې تپ دپاره یې پیپونه تېر کړي هغه پیپونو ته یخ جای بل جوړ کړي هغه چې هغه په اوبو بدلېږي نو دغه اوبه هغه تپ یې طالبانو تپ نه یې درېیم شی منځته راځي دا کیمیاوي جوړښتونه دي طالبانو ورونو دا د اوبو هغه یو قسم تصفیه کېږي طالبانو په دې باندې په دې کې باروت منځته راځي طالبانو دواوې منځته راځي بیخي ډېر نادر شیان راځي نو دا چې تاسو په کیمیا باندې نه پوهېږئ نو زه به تاسو ته څنګه وضاحت کړم ولقد آتینا داود وسلیمان علما دوی وایي اسلام کې هغه نسته کیمیا نسته ولقد آتینا داود وسلیمان علما روح المانی ته وایي د علمي کیمیاو طالبانو ورونو دلته علامه شهاب الدین علوسی رحمه الله دوه خبرې کړي دي یوه خبر دا ده چې په دې آیات کې شرف د علم ده د علم فضیلت یې بیان کړی انسانان نه دي طالبانو انسانان علم ته وهڅوي او انسانان علم ته تشویق کوي انسانان علم ته تحریف کوي چې انسانان علمونه زده کړي یو او بل دا د طالبانو ورونو چې الحمدلله الذي فضلنا او بل داسې ویلل چې الحمدلله زه عالم یم دا طالبانو ناروا نه ده الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عبادنا المؤمنين همدا معنا ده یعنی حمد الله لره چې موږ ته علم راکړی ده نو د خپل علم اظهار کول طالبانو داسې ویلل چې زه عالم یم دا ناروا نه ده سیوطي طالبانو په حاوي کې عنوان جوړ کړی ده اعذب المناهل من قال انا عالم فهو الجاهل که چا داسې ویلې زه عالم یم وایي دا جاهل ده دا حدیث نه ده طالبانو دا د یو سړي قول ده یحیی ابن ابي کثیر ورته وایي دا د ده قول ده د رسول الله حدیث نه ده سیوطي دلته په اعذب المناهل کې د ډېرو صحابو نه نقل کړی چې هغه ویلي دي چې زه عالم یم دا ناروا نه ده اخو چې فخرا و ریاء وایي طالبانو ناروا ده چې فخرا و ریاء ونه وایې هېڅکله طالبانو دا ناروا نه ده یو او دویمه مسله دلته دا ده طالبانو ورونو خو ته به عاجزي کوې بیا علم سره یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه تقریر کو هغه مهر یې طالبانو اندازه مقرره کړه چې دې نه به زیات مهر نه اخیستل کېږي ښځه ورته راجیګه سوله هغې ورته ویلي وي عمره رضی الله عنه قرآن کې خو الله وایي واتیتم احداهن قنطار له دې نه خو معلومیږي چې ډېره جایز ده عمر رضی الله عنه همغه جي کې بېرته له خبرې نه وګرځېده داسې ویلې طالبانو ورونو و امرأة اصابت ښځه حق ته ورسېده ورجل اخطأ سړی خطا سو او طالبانو داسې ویلې ډېر په آرام باندې ویلې طالبانو ورونو كل الناس افقه من عمر ټول خلق له عمر نه ډېر ښه علما دي طالبانو عاجزۍ وه یعنې عمر رضی الله عنه کې خو الله عز وجل ډېر علم راچولی الله مو ښه علما که طالبانو ورونو سړی بیا په دې پوهېږي چې علم یې څومره ډېرېږي سړی پوهېږي چې لږ ده ځکه هلته چې نور وینې کتابونه وینې علمونه وینې چې ته د خپل وجدان ته فکر وکړې چې په هغه کتاب ته نه پوهېږې د هغه کتاب علم ته نه لرې
د کتلو وخت نه درته دلته یو طالب درته وایي زه کتابخانې ته درځم ګورم هلته تا ته وخت نه او ته په دې حارس کې چې دا کتاب مې نه ده کتلی چې دې کتاب به ټول مطلب چي د دې کتاب به ټول مطلب هرې کتابخانې غم نیولی او تا سره دا دردونه وي چې ما علم ډېر لږ ده او چې هغه کتاب ته زه وخت پیدا کړم ویې ګورم او دا کې دی په دې غم کې چې ما خو ولاک لیدلي دي لیدا بې فکر نه کوم چې ویې ویني په اسانه باندې نو دا طالبانو بله خبره سوله وورث سلیمان داود په میراث ویوړ سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام نه شی په میراث ویوړ طالبانو مال نو ښه دولت نو ځکه انبیا علیهم السلام څوک نه وړي هغوی میراث مال په میراث لا نورة ما ترکناه صدقة انبیا علیهم السلام نه میراث نه وړل کیږي دلته طالبانو نبوت په میراث سر ویوړ روح المانی وایي رد په شویګانو کوي وایي که چېرته دلته مراد د میراث نه هم دا مال وایي نو بیا به داسې چل سوی وو سلیمان علیه السلام خو یې 17 زمن درلودل خو ټولو میراث داود علیه السلام بیا ټول میراث سلیمان نه ده تېر وړی 17 زمنو وړی د تخصیص وجه څه شی ده خو د تخصیص وجه دلته دا ده چې نورو زمنو نبوت تر نه په میراث نه ده وړی که نه حضرت سلیمان علیه السلام وړی